مدرسه کې دنور پشل کارا به سرګل په مدرسه کې بچي داخلو قدرمنو کتونکو څنګه تاسو ولیده وکته کم قاری صاحبانو هغه سم خبرو شو مختلف مفتیانو سم کمنټس واغسته مدرسې په اړه دا وخت ما سره شهزاد همدرد موجود دی پسنګ کې دا ماشاءالله سوشل ورکر هم دی نن یو 2 ورځې وړاندې یو لاش پروت جي هغه دو راوچت کو جي او څونه میډیا ټوله را خبر کړه هغه لاش دو دفن کو یو تاسو ډېر مشکور یم چې تاسو سوشل اکټیویټیز هم کوئ او ماشاءالله بدین کې تاسو یو ځلانده ستوری دا راته ووایي نن دې مدرسه کې څو ماشومانو ختم وکړه څو پکې ناظره وکړه څو پکې ترجمه وکړه او تاسو پکې څه رول جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه جی ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو داسې یو دیني محفل ته او دغه ته رالی ځکه چې دلته نور میډیا والا دی الله پاک تاسو غوره کړی او داسې بهترین ټولګي ته تاسو راوستی ځکه چې په دې ټیم کې د الله پاک رحمتونه راورېږي زه په خپله چې 4 میاشتې مې ولګولې نو د هغې نه بعد بیا ما سوچ کوو چې هلکه زمونږ خو د قرآن غلط دی د هغې نه بعد بیا زه دې ادارې ته رالم اوس موږ حق القرآن قاعده شروع کړې ده زمونږ ناصر زیب قاري صاحب بادر سید قاري صاحب دا زمونږ قاریان دي مجید الله صاحب دی او مفتی قاسم صاحب دی زمونږ په نگرانۍ کې دا مدرسه ده او بادر سید قاري صاحب زموږ سره ډېر زیات محنت کوي او زه خپلې زندګۍ نه ډېر مطمئن یم چې دا قرآن مې شروع کړی دی په صحیح طریقه باندې اوس قاعده کې موږ 9 تختۍ شروع کړې ده هغه وایو او چې دا راته ووایه ماشاءالله ستاسو خو ډېره ښکلې مدرسه ده 3 منزله دا مله چا وقف کړې ده که نه یو خو هغه هم دې ذریعې زیات شکریا ادا کوم دا راځي ستاسو تړلې مسلې چې کومې دي د مدرسې سره هغه راته هم ووایي زموږ کتونکي ګوري تړلې مسایل دا دي زمونږ چې زمونږ ځګې ډېر زیات ورکوټ لري 80 طالب علمان پکې اوسېږي دا ډېر کم دی 400-500 600 کسان راشي وایي موږ له داخله راکوي د ځګې د کمي په وجه موږ له داخله داسې خلکو ته زمونږ اپیل دی چې د هغې وس کېږي چې موږ له داسې یو 15 کناله ځګې راکړي چې په هغې کې موږ ښه ښایسته مدرسه جوړه کړو د وړو د ګیم دپاره سیسټم وکړو ځکه چې په سکولونو په هر ځګې کې د ګیم سیسټم وي سکولونو دپاره فنډونه ریلیز کېږي هغې له فنډونه ورکړی کېږي واحد مدرسه داسې ده چې دې له فنډ نه ورکړی کېږي بله دا خبره ده چې موږ انجینران والو انجینران موږ د بار ملک نه راغواړو او زموږ په پاکستان کې په یونیورسټیانو څونه خرچې کېږي خو زموږ انجینر لکه صحیح په کار نه راځي د مدرسې طالب علم زمونږ الحمدلله دا په بار ملکونو کې په هر ځای کې زمونږ تقي عثماني صاحب زمونږ نور علما کرام هغې ته په بار ملکونو کې منت کوي چې تاسو له به موږ نشنلټي درکو دغه درکو دا د علما دیوبند او د دغه یو ډېر غټ خدمات دي نو زمونږ چې کوم داسې کسانی چې د هغې وس کېږي دغې کېږي چې هغه موږ له 15 کناله ځمکه راکړي او په هغې باندې موږ بلډینګ جوړ کړو دغه به ته ووایه ماشاءالله تا هم خو ډېر ښایسته پټکی والی دی که نه نو تاسو پکې کم رول ادا کوئ د خیره موږ ته خو دا غونډه خدمت نگراني حواله کړې وه د علما کرام چې کوم راتله دغه غونډه نگراني ما ته حواله کړې په موږ کې دونه کوالټي نه وه خو هغې ویل چې دا به تاسو دغه کوئ نو الله پاک ډېر په خیر خیریت سره وکړه او پټکی تاسو خبره وکړه هر مسلمان به پټکی وایي دا اوس دا کلچر او دغه ختم شو د پټکي ده موږ خو هغه حق القرآن قاعده وایو خو پټکی وهو ځکه چې په پټکي دا د نبي علیه صلات وسلام سنت دی او په دې کې یو روب دی یو ول چې د پټکي وهي 1 لاک نیکی پې الله پاک ورکوي نو په هغه وجه باندې موږ دا پټکی وایو جهان مننه جزاک الله شکریه ډېره مننه یو جهان مننه خوشحاله شي مدرسه کې بچي داخلو دې ته دیوبند په مدرسه کې